अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ام سی بی منیچر سرکټ بریکر پر رابطه باندې ده چې موږ څنګه کولای شو د سټنډرډ فرمول لمخې د خپل کور لوډ ته ام سی بی نصب او کنیکشن کو ترڅو د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې زمونږه د هر قسم برقي وسایل چې مونږ ته کور کې استفاده کوو د دې حفاظت او ساتنه وکړي دوستانو عموما مونږ درې قسمه په برېښنا کې لوډونه لرو او درې قسمه برېښناګانې لرو یعنی درې قسمه برقونه لرو اول د دوستانو ډیسی برېښنا چې دا عبارت د دوستانو د 12 وولټ څخه چې دیتا نیگیټیو او پازیټیو یعنی مثبت او منفي لینونه کنیکشن کیږي او دا سه دوستانو مونږه سنگل فیز برق لرو چې دیتا فاز ولټیج برق ویل کیږي چې عبارت دی د 220 وولټ څخه اے سی څخه په دې کې نیوټرل او فاز موجود وي یعنی ګرم او یخ موجود وي او دا سه مونږه درې قسمه لوډ لرو چې دا عبارت دی د لین ولټیج څخه چې د 415 وولټ دی او په دې کې درې واړه لینونه سی پاس وي یعنی فاز لینونه پکې موجود وي د دې د لپاره دوستانو موږ څنګه کولای شو ام سی بی بریکر نصب او انتخاب کو د سټنډرډ فرمول لمخې نو اول دوستانو د دې درې قسمه برېښنايي لوډونو لپاره درې قسمه فارمولونه موجود دي اول دوستانو ډیسی فرمول مساوي کیږي د واټ تقسیم پر وولټ مساوي کیږي د امپیر سره موږ کولای شو د امپیر مطابق ورته ام سی بی بریکر نصب او انتخاب کو دوهم فاز ولټیج چې عبارت د 220 وولټ څخه د دې فاز ولټیج مساوي کیږي دوستانو واټ تقسیم پر وولټ ضرب پاور فیکټر مساوي کیږي د امپیر سره او دریم دوستانو چې مونږه لین ولټیج چې عبارت دی د 415 وولټ اے سی څخه چې دا فاز دي نو دوستانو مساوي کیږي لین ولټیج د واټ تقسیم پر روټ 3 ضرب وولټ ضرب پاور فیکټر مساوي کیږي د امپیر سره دوستانو کله چې دا عملیات تاسو اجرا کوئ نو اول به تاسو د خپل کو ټوټل لوډ دا محاسبه کوي دا به جمع کوي او د جمع نروسه دوستانو چې کم مصرف تاسو ته پلاس راځي بیا به دغه درې قسمه فارمولونه چې موږ تاسو سره شریک ل په دغه فارمولونه باندې دوستانو تاسو کولای شئ د درې قسمه برېښناګانو یا د درې قسمه برقونو لپاره چې موږ ته استفاده کوو د دې لپاره ام سی بی بریکر نصب او کنیکشن کوي دوستانو که چېرته تاسو دا فارمول نشئ کولی نو سټنډرډ فارمول له مخې زه تاسو ته لوډونه ښیم چې کله ستاسو د کو ټوټل لوډونه د دغه واټونو مطابق وي نو تاسو څنګه کولای شئ دې ته د سټنډرډ فرمول له مخې بغیر د فرموله تاسو ورته ام سی بی بریکر نصب او کنیکشن کوي مثلا راځو که چېرته زمونږه د کو ټوټل واټ فی ساعت 0 واټ وي نو د دې دپاره شپږ امپیره ام سی بی بریکر انتخاب او کنیکشن کیږي او که چېرته زمونږه فی ساعت ټوټل واټ چې دی هغه 2000 واټ وي د دې دپاره لس امپیره انتخاب او کنیکشن کیږي او که چېرته زمونږه ټوټل واټ مصرف چې دی 3000 واټ وي نو د دې دپاره 14 امپیره ام سی بی بریکر نصب او کنیکشن کیږي او که چیرې زمونږه واټ 4000 واټه فی ساعت مصرف وي نو د دې دپاره 20 امپیره ام سی بی بریکر نصب کیږي او که چېرته 15000 واټه وي نو د دې دپاره 25 امپیره ام سی بی بریکر نصب کیږي او که 2000 واټه وي نو د دې دپاره 22 امپیره ام سی بی بریکر نصب کیږي او که چېرته 8000 واټه وي نو د دې دپاره 40 ام سی بی بریکر نصب کیږي او که چېرته زمونږه مصرف چې دی دا 10000 واټه وي فی ساعت نو د دې دپاره 63 امپیره ام سی بی بریکر نصب او کنیکشن کیږي نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ بغیر د محاسبې څخه دغه لوډونه چې زمونږه ټوټل لوډونه وي نو تاسو کولی شئ د هغې دپاره مختلفې ام سی بیانې د هر لوډ مطابق تاسو کولی شئ د اوور لوډ او شارټ سرکټ په صورت کې چې ستاسو د برقي وسایلو حفاظت او ساتنه وکړي تاسو ورته کولی شئ چې نصب او کنیکشن کوي دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ د توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم